خدای خبر چې زما او ستا غوندې به څومره انسانان تر دغو تکو تورو خاورو لاندې وي، تر دغو خاورو لاندې چې تپه تیاره ده، تنګ ځای دی، حتی ته نشي کولی چې په دغه بل اړخ باندې واورې، دومره تنګ ځای. همدغه انسانان چې شاید په بدني یا د مالي لحاظه زما او ستا نه ډېر ښه وو، خو نن تر تکو تورو خاورو لاندې دي. دوی به وي او د دوی عملونه به وي. شاید ډېر داسې کسان وو چې پیسې، مال، شهرت، هر څه به یې درلودل، د ټول شی ځینې پاتې شول، تر دغو خاورو لاندې پروت دي. شاید په میاشت، یوه میاشت یا په کال کې کوم خپل ورته راشي او د دوی په حق کې دعا وکړي. نور موږ او تاسې پاتې یو. او دغه خاورې چې انسان باید وډار شي. راځئ د ځان نه داسې عمل پرېږدو چې کله تر دغو خاورو لاندې و موږ او تاسو ته په درد وخوري. باور وکړئ، د بې ځایه غرور، تکبر دا د انسان دپاره په درد نه خوري. ما او تا ډېر عاجز انسانان یو. دغه خاورو ته به د یوه کفن سره راځي، نور به هیڅ شی نه وي در سره. دا مال، شهرت، پیسې دا به ټول در نه پاتې شي. حتی په درد به دې ونه خوري، خو په یوه صورت کې به دې په درد وخوري چې ته د مال په هغو لاره کې استفاده کوې چې د الله تعالی د دین او د الله تعالی د رسول پکې رضا وي. خلکو ته صدقه ورکړې، ښه کارونه پرې وکړې، او د شهرت نه دې داسې ګټه واخلې چې د الله تعالی د دین دپاره دې کار پکې کړی وي. که نه، تر دغه ځای لاندې سوال و ځواب زښته زیات سخت دی.